بسم الله الرحمن الرحیم. ژوند خو همدغسې عادي ژوند ده، کلیوالي ژوند مو د الحمدلله خوشحاله یو پکې. او زده کړې مې تر 12 ټولګي پورې کړې دي. مشر ورور مې 12 ټولګي نه فارغه شوی دی، اوس پوهنتون وي. او پلار مې زده کړې نه لري، نو بس دغسې یو عادي ژوند ده تېرېږي الحمدلله. واده مو نه دی کړی تر اوسه. بالکل په لومړي سر کې چې ما کرکټ شروع کړ نو ما ډېر زیات افتخار او شوق مې ډېر زیات، خوښېده مې ډېر زیات. خو په دې منځ کې یو څه سختې ډېرې زیاتې دي د یو کرکټر سړي دپاره چې کله ته دغسې یو لیول ته راځې، حتما د دې شاته به یو څه سختې ته تېرې، تکلیفونه به ګالې بیا به راځي. زما دپاره دا ډېره زیاته حیرانونکې وه چې کله زه کور کې وم او حجره کې مېلمانه وو راسره او ملګري را سره وو، نو زما وړوکی ورور ما پسې راغی. هلته انټرنیټ هم داسې ډېر زیات کار نه کوو، نو هغه ماته ویلې ته د نیشنل ټیم سکواډ کې راغلی. ما بیخي منله نه، نو رښتیا چې بیا مې وکته نو ډېر زیات خوشحاله شوم. دا زما دپاره ډېر زیات حیرانونکی و. زه راشد خان څخه ډېر زیات متاثره یم. هغه ته زه ډېر زیات فالو کوم. هغه بار بار چې کله موږ سیشن کوو زه هغه ته ګورم. ابراهیم زدران ډېر زیات فالو کوم، ماشاءالله ډېر یو زیات ښه کردار لري. نوین الحق نو داسې ټول لوبغاړي ماشاءالله ډېر ښه دي، خو دغه ماته بیا ډېر زیات خوند راکوي او هماغو فالو کوم ډېر خوند. دا یو مختلف احساس چې په ژوند کې ډېرو کمو خلکو ته رسیږي او ډېر کم کسان د دې نه برخمن وي. نو زه چې کله د شری مرجاني شاکپ کې لوبېدم نو ما دا ځان سره سوچ کوو چې د وطن تقریبا 45-40 میلیونه نفس ما ګوري او ما څاري، او ما د خپل هیواد لباس پر تن و په کومه سیالۍ کې چې به زه د لوبې ډګر ته ښکته کېدم، کپتان به ما باندې دا اعتماد کوو، لومړی ورته به زه راتلم، نو ما ته به یو ډېر ښه احساس میلاوېدو او د یو ښې جذبې سره به ما بالینګ کوو، نو ډېر خوند به یې کوو. خوند هم بسم الله الرحمن الرحیم. ژوند خو همدغسې عادي ژوند ده، کلیوالي ژوند مو د الحمدلله خوشحاله یو پکې. او زده کړې مې تر 12 ټولګي پورې کړې دي. مشر ورور مې 12 ټولګي نه فارغه شوی دی، اوس پوهنتون وي. او پلار مې زده کړې نه لري، نو بس دغسې یو عادي ژوند ده تېرېږي الحمدلله. واده مو نه دی کړی تر اوسه. بالکل په لومړي سر کې چې ما کرکټ شروع کړ نو ما ډېر زیات افتخار او شوق مې ډېر زیات، خوښېده مې ډېر زیات. خو په دې منځ کې یو څه سختې ډېرې زیاتې دي د یو کرکټر سړي دپاره چې کله ته دغسې یو لیول ته راځې، حتما د دې شاته به یو څه سختې ته تېرې، تکلیفونه به ګالې بیا به راځي. زما دپاره دا ډېره زیاته حیرانونکې وه چې کله زه کور کې وم او حجره کې مېلمانه وو راسره او ملګري را سره وو، نو زما وړوکی ورور ما پسې راغی. هلته انټرنیټ هم داسې ډېر زیات کار نه کوو، نو هغه ماته ویلې ته د نیشنل ټیم سکواډ کې راغلی. ما بیخي منله نه، نو رښتیا چې بیا مې وکته نو ډېر زیات خوشحاله شوم. دا زما دپاره ډېر زیات حیرانونکی و. زه راشد خان څخه ډېر زیات متاثره یم. هغه ته زه ډېر زیات فالو کوم. هغه بار بار چې کله موږ سیشن کوو زه هغه ته ګورم. ابراهیم زدران ډېر زیات فالو کوم، ماشاءالله ډېر یو زیات ښه کردار لري. نوین الحق نو داسې ټول لوبغاړي ماشاءالله ډېر ښه دي، خو دغه ماته بیا ډېر زیات خوند راکوي او هماغو فالو کوم ډېر خوند. دا یو مختلف احساس چې په ژوند کې ډېرو کمو خلکو ته رسیږي او ډېر کم کسان د دې نه برخمن وي. نو زه چې کله د شری مرجاني شاکپ کې لوبېدم نو ما دا ځان سره سوچ کوو چې د وطن تقریبا 45-40 میلیونه نفس ما ګوري او ما څاري، او ما د خپل هیواد لباس پر تن و په کومه سیالۍ کې چې به زه د لوبې ډګر ته ښکته کېدم، کپتان به ما باندې دا اعتماد کوو، لومړی ورته به زه راتلم، نو ما ته به یو ډېر ښه احساس میلاوېدو او د یو ښې جذبې سره به ما بالینګ کوو، نو ډېر خوند به یې کوو. خوند هم